الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لا تطمع. دغه ویل محمد مولوي صاحب ویل ولورور د ضبط خیال نه ساتل کېږي خیرات واسمات څو واره ثم وای دی راته ګوري نه ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها فأنا على إياس من ذلك. تم مکوي چې حسن دی داس قاعده ولري چې کل حسان دي درلاندې تم مکوي چې حسن دی داس قاعده ولري چې د حسان ټول افراد څه پوسی دا تم مکو ولی دی سوي فأنا على إياس من ذلك ويزيد دي بالکل نه امید ما درته ول د دې خبرې دوه مقصد دي یو ظاهر مقصد دی دا دی چې د حسن دی تعریف نسته چې ګرد حسن پکې داخل دا اسانه تعریف دی په دې خلک خطوتلم دي خو دلته اصلي بل خبره ده امام دغه دا وایي چې حسن د تعریفو شی دی نه په تعریفو پیژندل کیږي نه په دراسه پیژندل کیږي دواړه مطلبونه مې زده سو یعنی یو مطلب دا دی چې د خطي تعریف نسته چې د حسن ټول افراد درلاندې د حسن دی تعریف نه دی سوي چې د ټول افراد درلاندې دا یو مطلب دی دا ظاهر مطلب دی خو په حقیقت کې مطلب دا دی چې ته چې پر حسن باندې حکم کوي دا در کومې قاعده لاندې نشي باندې کولای چې بس په دې کې دا قاعده پرته ده دا قاعده پرته ده دا به ته په هر حدیث کې ګوري د عمیق علم بعد د عمیق دراسه بعد د عمیق معلومات بعد د مکمل قرائن د رد قرائن د قبول دا ډېر سره مراعات کې باره به ته وایي چې دا حسن ته ورسېدی دا حدیث دا وایي وای په قاعده نه پیژندل کېږي حسن په مهنت په کوشش په داس خبره نه ده چې دوه سره جمع کې څلور راووت دا خبره نه ده بلکې د حسن کې به ګوري قرائن د رد قرائن د قبول اقوال د علما او ضبط د راوي ضبط او طریقه د مروي چې پر کوم کیفیت دي بیا به ته حکم باندې کې چې دا حسن دی دا مطلب دا مولوي صاحب محترمه فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن ولربما استضعفه وهذا حق فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما ولو ينفك عن ذلك لصح باتفاق. بس اوس خبره ده ګوره امام زاهبي دا خبره وکوه یو روایت بي یو سړی به صحیح بولی بل سړی به حسن بولی بل سړی به ضعیف نو دا د افراد در دې نه لاندې کېږي پر ظاهري مقصد لاړ یا دا خبره په دغه خبر په نظر نه کېږي د یو سړی به دونه دراسه کړې وي چې قبولیت ته به رسولي دا هغه به کوشش ډېر کړی په قاعده نه دی رسولي بل سړی به مهنت لږي هغه به در پلاني ځای رسولي بل سړی به ډېر کړی هغه به ګرځي په کړی یعنی دا ضعف د دې د قبولیت دا شی دا پر مهنت دی په پوسوس په خبره په دې سر خلاصو راځي وس دای څنګه دا یو خبره دویمه خبره دا وای څونه ډیر داسې حادثونه سته چې هغه کې حفاظو چش کړی دي تردد کړی یو ورته چش دی صحیح دی دا ولې لګي په مابین یو ورته وای چې صحیح دی بل ورته وای چې یو به وای چې صحیح دی بل به وای چې حسن دی وروره بل به وای چې ضعیف دی یو خدای چې د دې په مابین کې اختلاف دی دویمه خبره دا ده متوجه ډېر غټه خبره کوم متوجه په دې کې اختلاف ستنه چې وای صحیح دا خبره هم سیده چې بل وای ضعیف دی دا خبره هم سیده چې بل وای حسن دی دا خبره هم سیده زما په خبره پوهیږي ګرد سیدي ولی دا حسن خو ځکه په متأخرین کې ورته دا حسن ځکه دی ورته چې لږ د قبولیت درجه پاکستان نه ده ادنا درجه د صحیح ده نه موږ ویلو نو څوک چې ورته چې صحیح ده هغه ادنا درجه ده څوک چې ورته چې حسن دی هغه د صحیح ادنا درجه ده نو دې ته څه ویل کیږي حسن او څوک چې ورته ضعیف دی نو خو ضعف امام پکې بیا د حسن تراجه کې دا ضعف امام چې دای شنو څه کیږي نو کله دا اختلاف د تعبیر په معبر کې فرق نه وي ګرد حسن د لیلا بیان الفاظ مختلفي یعنی دا یو خبره ده کله به دا ګرځي یو خبره زما په خبره پوهیږي کنه پوه زه ډیر وردا خبره کوم یعنی دا درې سره خبرې سي کله به دا شي چې درې سره به سي چې څوک وای حسن دی دغه د بمسي چې څوک وای صحیح دی دغه د بمسي چې څوک وای ضعیف دی دغه د بمسي چې څوک وای صحیح دی دغه به څه مطلب چې په ادنا مراتب د چا کې دي چې څوک وای حسن دی هغه به څه معنا
چې یعنی په ادنا مرتبه د صحت در صحیح راکم دی نو څوک شو نو حسن حسن شو. چې څوک وایي چې ضعیف دی هغه څه مطلب ضعف ما پکښې دی لږ ضعف پکښې دی نو په هغه وجه باندې چشتي کله کله به دا د تعبیراتو فرق وي د تعبیراتو فرق به څوک محسوسوي نشي دی به اختلاف وي هغه به اختلاف په حقیقت کې نه وي دا ډېرې اوږدې خبرې دي وروره چلو ځه. وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال بأن الحسن قاصر عن الصحيح في الجمع بين الصمتين لحديث واحد مجادبة وأجيب عن هذا بشيء لا ينهد أبدا وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين. امام الترمذي رحمه الله نادره کړی ده هغه نادره دا کړی ده چې یو حدیث ته حسن نوم وایي صحیح ورته وایي داسې وایي هذا حدیث حسن صحیح اوس نو حسن موږ وایو چې په اعلی معیارو د صحت کې صحیح او حسن بیا دې ته وایي چې راکم اوس نو دا معنا ده چې یعنی پر صحیح هم دی او برته راکم هم دی دا معنا ده خو متضاد اقوال ظاهره ده اصلاح چې ته ستا پر اصلاح د بل اصلاح برابرې دا مشکلات خو پیښیږي بیا نو اوس دی باره جواب ورکوي دې ته مختلف خلکو مختلف جوابونه ورکړي دي دا سبا مالته زموږ سبق دی نن مالته زموږ نن هم تفصیلي چې څونه مې په وس پرده وایي سبا یې مغونه چې په وس پرده وایي ځکه دا باس بیا وخت نه تی ته راځي یو جواب دا دی یو جواب دی ورکوي زه لږ د خلکو جوابونه درته وایم یو جواب دا دی چې یار د دې دوه اسناد دي یو یې حسن دی یو یې صحیح دی نو ځکه امام ترمذي ورته وایي چې دی حسن صحیح دا یو دویم جواب چې د دې دا مطلب دی چې په دې کې اختلاف دی بعضې خلک وایي حسن دی بعضې صحیح دریم خبره دا ده دا د سند د رویته چې ورته وګورې دا حسن دی صحیح دی او د متن د رویته وګورې دا حسن دی داسې مختلف جوابونه دي دی خپل جوابونه کوي برابر ته خپل ردونه باندې کوي حافظ صاحب ابن حجر رحمه الله هغه هم د دې جوابونو څه دغه کړي دي باره وایي زما میل دې ته دی چې مطلب اختلاف هم پکې راغلی دی د یوه حافظ یعنی دا خو که په دوه اسنادو دی یا بعضې خلک وایي حسن دی بعضې وایي صحیح دی که په دوه اسنادو دی که چیرې چش دی په دوه اسنادو دی نو خو صحیح دی حسن معنا باسنادین و صحیح باسنادین نو دا خو صحیح دی مګر دا دی د دې سره کله کله دا حسن صحیح لا نعرفه الا من هذا الوجه بله طریقه سته هم نه دا یو بیا څنګه کېدای شي هلته حافظ صاحب دا جواب ورکوي یعنی دا معنا ده چې یعنی مطلب دی خلک هم شته چې حسن یې بولي دی خلک هم شته چې چش یې بولي یعنی اختلاف پکښې دی په دې حکم کې خو دی باره وایي که د دې شیانو دراسه وشي نو بیا به ډېر ښه وشي چې دا مطلب چې دا اوس څنګه دی دی وایي زما بس دا خوښه ده چې دا رقم نیسي خو د دراسې بغیره وایي ځکه دی باره د هغه وایي چې دراسه وشي په نکت کې دا خبره کوي بیا د دې دراسه سوې ده نو زه بیا د هغه څو مثالونه هغه خدای کول وس ته پېښوم چې د هغه مثالونه دا رقم دي چې کوم ورته نادره ده دی باره دا وایي حافظ ابن حجر وایي په کوم کې چې خالص صحت دی دا اولا دی در هغه چې په هغه کې صحت و حسن چش سره سوي دواړه سره مجموع سوي ولې چې کوم خالص صحت دی هغه خو خالي چش سو او چې کوم صحیح هم دی حسن هم دی نو د دې څه معنا ده دا داسې حسن دی چې دا داسې صحت دی چې مشوب بالحسن دی کوم چې خالص څوک دی صحیح دی نو هغه چش سو او کوم شی چې صحیح هم دی حسن هم دی نو د دې څه معنا ده دا صحت مشوب بالحسن یعنی صحت د خپل اعلی درجه سره چش او حال دا دی دا خو حافظ صاحب وایي زما دا خوښه ده چې دا رقم شي پر دې باندې بیا د شاګرد علامه قاسم ابن قطلوب بوغا حنفي دا هم ډېر زبردست تعلیم تېر شوی دی دا هم مجموع رسایل لري نه دا هم ډېر ښې رسالې لري دغه یوه مسله خالد ده بیانوم پر دا مسله باندې د زبردست رساله لیکلې ده دا عبدالفتاح ابو غده صاحب رحمه الله ته هم نه ده میلاو شوی ورنه هغه پر دا مسله تحقیق کوي چې څه رسالې لیکل شوي دي ګرد یې راجو کړي دي تاریخ یې باندې کړی دي دا د دی نه در سره ملګری کړي دا چش دي ټلیفونان بند کړي یاره ما څه وویل یعنی ګورئ زه پر دې مسله زه تفصیلواره بحث نه کوم خالي زه دا مسله ته درښیم چې دا مسله د پر دې باندې دا تحقیق شوی دی هاشم سیندي باندې لیکلې ده رساله چش اهدل دی هغه باندې لیکلې ده په د غماریانو کې یو عالم دی هغه باندې لیکلې ده
چې کم سنت چې د هغو کم فرض چې د هغو باید سنت وي دلته اوږده دوه سړی کوی سي که نسي کوی. نو بعض علما دا رالي چې نسي کوی، بعض علما دا رالي چې کوی سي. در الله منته سلام څوک وایي نسي زیاتوي، څوک یې زیاتوی سي. محدثین حنفیه علما چې کومه رایه لري هغه دا ده چې کوی سي. وروره د دې لپاره تحقیق بس په دغه رسایلو کې وګورئ. زه بیا نه مناظره پر کوی سم نه بحث پر کوی سم، تحقیق په دغه مسایلو کې هغو دا کتابو دا ویلي دي. نه نور خو موږ دا کار نه دی، نه زموږ دا فن نه دی چې موږ د دې باندې د خلکو سره وګایو. پر دې مسله باندې ډېره زبردسته، ډېره بهترینه، ډېره ښایسته رساله قاسم ابن قطلبغای الحنفي لیکلې ده، الاصل في بيان الفصل والوصل. صح؟ الاصل في بيان الفصل والوصل. چې کوم فرض بعد سنت سته هلته هم منقولې دعاګانې سړی کوی سي، چېرته اوږدې وي چې نسته هلته خو هم کوی سي. ټیک دا مسله وسوه. زه در معلوم سو 3 رسالې بیا سره راجمع شوي دي. دا جمع الرسائل دا عبدالفتاح ابوغده صاحبګري پرې وځای چاپ کړي دي چې دعا بعد الصلوات المکتوبه په دې نامه باندې دا 3 رسالې لیکل شوي دي. په دې کې پر دې مسله باندې ډېر زبردسته تحقیق دی. دا دی لږ لږ ټکي موږ ته وایو انشاءالله. او محمد نه دا اجتماعي دعاګانې نه ښیي، دا انفرادي دعاګانې ښیي. خلک چې بعض خلک چې منکر دي، کم خلک مخالفین چې اختلاف دي کې لري د نور علماو سره چې هغه بیا دوی ته مخالفین بلل کېدلی شي، دوی هغو ته مخالفین، یو د بل مخالفین. زه ځان نه کښیم، زه په یوه جانب کې لا نه یم، زما نه هغه مسلک دی نه مې دغه مسلک دی. زه چې هر څوک که هغو علمې که بیا کوم که دا نور علمې کو بیا مه کو، په خپله په چا کار نه لم، یوازې کښېنم. خو کوم خلک چې سره مخالفین دي چې موږ ته یې نه وي په کښې کې، هغه چې دا یو جانب دی دا بل مخالفین دي، دا بل جانب چې دا بل مخالفین دي، نو هغه دا یو جانب چې مخالفین دي هغه وایي یوازې هم نشي کولی، بلکې فاصله وایي نشي کولی. یوازې هم نشي کولی، اجتماعي خو نشي کولی، چې نه یوازې کوی سي نه بل اجتماع کوی سي، نه بل انفراد کوی سي نه بل اجتماع کوی سي. اصلا مذهب کم دی، اقوا مذهب کم دی، هغه په هغه کتابو کې وګورئ. چلو مخ ته درځه. نو قطلبغا رحمه الله پر حافظ صاحب باندې اعتراض کړی دی، ورور حسن و صحیح دا په یو ځای کې سره جمع شوي دي، بیا غریب ورسره ویلی دي. دا مقصد یې ته چې وایه چې دا در هغه راکښته دی، دا شی کې خراب دی، په هغو کې دراسه یې کړې ده. بیا بل یو بیا اعتراض په کړی دی علامه بقاعي رحمه الله دی، داسې ناوله د تحرش الارانب بالسباع داسې یو دغه یې کړی دی. خو به هر حال ښه خبره د هغه ده چې قطلبغای الحنفي کړې ده چې ډېر احادیث داسې شته چې امام ترمذي په دغه اوصافو موصوفه کړي دي، هغه د صحت په اعلی معیار کې دي. یو روایت د هغو صدا دی، دا المسلم اخو المسلم، دا روایت په دغه کې شته، په ترمذي کې شته نه دی، نه ظلم پر کوي نه ظلم ته پرېږدي، دا رقم روایت دی. المسلم اخو المسلم ليس عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم. نور بیا په سپرا کې په ترمذي کې خپله وګورئ. امام ترمذي د دې حدیث بعد داسې قال هذا حديث حسن، هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. دا روایت په دغه رقم طریقه باندې دا اصح د اسانیدو دې ته ویل شوي دي، دا په صحیحینو دواړو کې مخرج دي، د حسن و صحت دواړه کې استعمال کوي، دا د صحت په اعلی معیار کې دي. دو خدا ویلي وو، یعنې په نظري خبره کې خدا وه چې که چیرې حسن و صحت دواړه سره ملګري وو، دا راکم دی په درجه کې در هغه ستې توجه د مولوي نعمت الله صاحب توجه اوس بل ځای ده. حافظ ابن حجر کومه خبره کړې وه؟ سوچ وی، سوچ به نه وي. حافظ ابن حجر دا ویلي وو چې که خالص صحت وو دا اعلی درجه ده، که صحت وو حسن دواړه سره ملګري وو دا چیش دی ادنا ده. اوس موږ دا پر دې باندې قطلبغا رحمه الله اعتراض کړی، بل چا د ابن قطلبغا رحمه الله خبره رد کړې، خو صحیح خبره د قطلبغا رحمه الله وایي حافظ صاحب دا رقم اسانید شته، یو دوه روایت په مثال کې ذکر کړي چې دا حسن و صحیح دواړه کې ویلي هغه اعلی معیار د صحت دي، در خالص صحیح په قوت کې ډېر وي. د هغه لپاره موږ دا تمثیلات وسوایو. اوس یو حدیث په هغو کې دا دی، زه برته ستا دپاره مولوي نعمت الله صاحب د سر را روان شو. ښه بس سیدي راځه، زه اوس را روان یم، راځه. المسلم اخو المسلم دا روایت امام ترمذي راایستلی دی، بیا څنګه وایي هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابن عمره. دا روایت په چا کې دی؟ په صحیحین په دواړو کې شته او اصح د اسانیدو دي. نو دا د څوک سره ملګري کړي دي، حسن و صحت د سره ملګري کړي دي، خو در خالص صحت دا په درجه کې څه دي لوړ دي. دا هغه رقم یو بل روایت دی امام الترمذي اخرجه الترمذي من طريق الثوري سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجرى المضمر من الخيل. هغه یو روایت نه دی چې تعلیم یافته او روزل سوي اسانه د پلاني ځای سره لاکو در پلاني ځای پوری، غیر تعلیم یافته د پلاني ځای سره لاکو در پلاني ځای پوری.
دا رواية بياضي دا دي رواية بعض إمام الترمذي دا سوي هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث حسن صحيح. غريب من حديث الثوري. ثوري دي سوري بنواس ثوري أو دا حديث دا في صحيح بخاري كستا دا غدا سفيان بطريق باندستا دا أعلى معيار دا صحت دي كنا لو توي صحيح وحسن سره مرګري هغه درداس خالص صحيح هغه ادنى رتبه من تر خالص صحيح. جزاك الله. قتيبة بل رواية باسي دريم رواية قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان محشقان كممشقان من كتان فتمخت في أحدهما ثم قال بخ بخ. ابو هريره رضی الله عنه روایت کی یو کپڑا ور سره و د وړي په هغه باندې پاز صفاک بارول وا 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 ابو هريره رضی الله عنه خپل ځان ته وا وا په کوم موضوع کې دا شپې پر ما تیری سوي دي چې په پلاني او پلاني ځای په مابینس کې به د بیوشي پروتم خلک برالو په پښو به سره وشورولم او زه به مخشي عليهم چابول پر د جنون دي چابول پیرانان نیولې دي زما په فرڅ سر خلاصې دي د لوج بدلته پروتم نن زه هم د وړي او په دسمال پاز صفاکوم. ابو هريره خپل غنا بیانوي وروره د دې سبا د زموږ ته همتونه راويش سي. ابو هريره د حدیث په کار کې دونه خوري وړي دي او دا ابو هريره بیا الله پاک ګوري د حدیث په کار کې یو څه وخت مهنت دی یو څه وخت بیا د انسان مزاج ګرځي دا دلته نه ده پرده خبره ده په ابو هريره کې پرده څنګه هغه بیا قدرت دی. ابو هريره ته خدای پاک رضی الله عنه ته د خپل شیخ په برکت باندې ورکړي. ابو هريره رضی الله عنه دا وایي زما شان یې ریدل خو ګوره دی نه و چې دا اوله سره نبي علیه السلام دته دعا کړې وه. ابو هريره رضی الله عنه دا حالت ګاللی و چې د لوږې بیرانېدی د لوږې بیرانوالی یې وړی و. بیا وایي رسول الله مبارک زه کښېنول استاد شعري ول ما ته د پټو وغړو ما پټو وغړې د ګوري شي چوکي بارے ما ترک الله پسینه پر مسعود غیر سیم دا شي نه دی یرسو چې خواري وکاږي بیا دا رقم څوک پیښیږي چې تا ته وایي دا رقم وکړه دا رقم وسي هغه دغه رقم وسي چې مفلسي یوسي بیا په پای کې دا رقم څوک راځي چې راځي وایي دا 3 لک روپۍ مولوي ستا کتابونه په وک دا اوله سره دا رقم نه کېږي چې سړی دا اوله سره په دې نیت ناست چې واجب صاحب به راسي و به وایي چې دا 2 لک روپۍ کتابونه زما د طرفه ته در سره ونیسه. داسې نه ده. همت غواړي خواري غواړي د خواري بعد بیا ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا دا نه دی ان اليسر دا کله کله د غیم یسر نسته ان مع العسر يسرا دا قرآنی هدایات دي نبوي هدایات دي تاریخ دي ګرد فلسفه د زموږ وخت په خیر بابا دا خود مش د حدیث ابو هريره باندې راځو دا حدیث ابو هريره دا ديته ها امام الترمذي دا حکم کړی هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه خدا حدیث دا امام بخاری مرستلی پر صحیح دی نو چې امام بخاری راو بس صحیح بل حدیث دی ابو اسامه حماد بن اسامه عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. بیا امام الترمذي پر دې حکم لګي هذا حديث حسن صحيح غريب او دا حدیث په صحیحین کې بلکې په ډیر امهاتو کې سته په صحیحین کې هم بلکې او دا غره کوم یو بل حدیث دی حفص بن غياث عن هشام بن عروه عن ابي عائشه قال ما غرت على احد من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجه وای په اچا باندې د غیرت مال نه دی راغلک پر خدیجه د خدیجه رضی الله عنها ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها په نبی علیه السلام ډیر صفات کاوي دی وی بني په مخ کې د بل صفات کوي و دا وای ماته پر دې باندې څه غیرت تر دی په هغه باندې مې څه دغه کېدل غیبت کېدل چې دا څونه ډیر یادي دا روایت ته دوه ځای امام ترمذی په خپل ترمذی کې په خپل جامع کې راستلی دي په دوانو ځای کې ویلي چې هاذا حدیث حسن صحیح غریب خو حدیث مخرج په صحیحینو کې دي اعلی معیار د صحت دی کنه نو موږ څه ویلو چې دا چې نظری خبره کې بیا خو خالص صحیح ورسره ذکر شوی هغه اعلی معیار دی چې صحیح او حسن دواړه سره ګډ شوی دا به چشتي ادنه دا موږ ویل په تمثيلات باندې چې دا اعلی معیار دی ځم ولې سم محترم جب ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي للإصلاح المعنى اللغوي للإصلاح لا لغوي يار لغوي مقمرته وي إنك لغوي مبين اللغوية للإصلاحية وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماء
أسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. لا رئيس الذهبي درته وای دا کوم خبره چې دروسه ما درته کوله ناریم درته ویل دایم دا وای دا هم روا ده أن يكون مراد بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، المعنى اللغوي معناه اللغوي زين مراد لا الاصطلاحي، وهو إقبال النفوس شدام بس شدا وارد يخلق شوك ورتكيجي وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه، يا لفظ دير مختصر وي يا متن دير زبردست وي ويا بديك صواب بيخ دير ذكري شي وكلمة ويدون درخت دريجي بيدون مرغان كذا كير دار كان كسبك فكثير من المتون النبوية بهذا دير دار كم دي مطلب صحت ما لري خدا حسن ده لفظ لري شلو. قال شيخنا ابن وهب ده الشيخ ابن وهب ده ابن دقيق العيد رحمه الله دي چلو. فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. دا وس ابن وهب پر د باندې اعتراض کړی دی، خو پر ابن وهب پر چا باندې اعتراض کړی د متقدمینو پر اصطلاح باندې دغه کړی دی، لیکن دا اعتراض نه دی صحیح. پر مناکر روایت باندې هغه د اطلاق کړی دي. ست تمثيلات است ما درته وویل نن په چا کې می درته وویل په تفسیر مصطلح الحديث کې می دا غو مثالونه درته وویل. مکروه یې ګڼل چې بیان کې نو صحیح روایت یا مقبول روایت مکروه دي چې بیانې هغه چلو. ثم قال فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. ثم قال فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان. شابش. فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ. فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا وصحيح باعتبار الدنيا. دا بل جوابك يعني ګوره یو حدیث دی کېدای شي چې د حفظ اعلی رتبه پکې د يعني صدق كده چې دی دا په کښته درجه کې صحیح ده او په حفظ کې بیا په اعلی درجه کې. نو اوس چې حسن صحیح ورته يعني په اعتبار د حفظ باندې حسن پکې دی او په اعتبار د صدق او د عدالت باندې بیا چش پکې دی صحت پکې دی. یو حدیث زله دوه ځای کې دا رقم دی په دې درجه باندې د راوي دې درجه ته چې وګورئ نو حسن دی، دې درجه ته چې وګورئ نو صحت دی. يعني دا غي خبري دي بیا خد زور غواړي چې په لګي په زامه نه وړي چلو. ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا فيلتزم ذلك، وعليه عبارات المتقدمين فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. دا دی به خډیر وای صحیح حدیث دی ودا چشتي حسن دی ما درته الصح دا اسانید ته چش وی دي حسن وی. امام احمد بن حنبل الشافعي رحمه الله او دغه شعبه رحمه الله د صحیحین وی هغه روایت بیا ورسته د دې څور صحیحین خو د ورسته دي نو علامه معیار د صحت پکې پر دې بیا هم دي څورته وی حسن وتوي. چلو قلت فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، چلو. ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك. وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح. ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاة وخصيف ودراج بن أبي السمح وخلق سواه. بس دا أعلام يا ياردي بس د پای خبره ده دا وکړه چې ورور دا قسم دا متجاذب دی، دا یو د صحیح په خوا کش بلې د سات نو دا د اجتهادات دي، د چا اجتهاد دي ته ورسي صحیح، د چا اجتهاد دي ته ورسي چې حسن، نو دا متجاذب دی په مابین د دوه قسمینو کې. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.